دغه راټولیدنه د خوست ولایت اړوند اسماعیل خیل او ماندوزی ولسوالۍ پوهنې امریت له لورې د ولسوالیو په سطحه د ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو ترمنځ ساینسي او تقویتي اخیستل شوي ازموینې د نتایجو اعلان په پار ترتیب شوي. په دغه سیالۍ کې د 13 ښوونځیو څخه 700 زده کوونکو ګډون درلود چې موخه یې ترې د زده کوونکو د علمي سطحې لوړول او آزادې مطالعې ته هڅول دي. د کانکور د سیستم د بلدیا او د خوست ولایت د ساینس توري ترانوال لاندې یوه د ساینسي علومو سیالۍ هم په لاره اچول کېږي. د هغه دپاره یوه تقویتي سیالۍ وه. دغه هدف او د دوی د ظرفیت لوړونه هدف او د شاګردانو تشویق خپل هدف او موخه د کانکور د سیالیو د یغه د سیستم څخه بلدتیا هدف ترلاسه کولو د یاد سیالۍ. د ګډون کوونکو لیسو مسؤلین بیا دا سیالۍ زده کوونکو د پټو وړتیاوو ښکاره کولو او ظرفیت لوړولو کې مهمې بولي. نن پایلې اعلان شوې. خوشبختانه چې د ولسوالۍ په سطحه دولتي خصوصي مکاتب دي. لومړی مقام په متوسطه او لیسه دوره کې مشال خصوصي لیسې ترلاسه کړو. مختلفو مضامینو کې په مختلفو برخو کې رقابتي سیالۍ د مکاتبو ترمنځ په لاره اچول کېږي. نو خوشبختانه چې دغه ولسوالۍ د معارف په نوم یادېږي او د دغې ولسوالۍ زده کوونکو استعداد او اړتیاوې راسپړل شوي دي. یوازینی د دې لپاره چې موږ غواړو په افغانستان کې یا په هره ولسوالۍ کې په ولایت کې د زده کوونکو علمي ظرفیت لوړونه وکړو. اساسي لارې دغه دو چې موږ د زده کوونکو ترمنځ علمي رقابتونه سیالۍ ایجاد کړو او دې په اثر نه کولی شو چې زده کوونکي ظرفیت لوړ شي او دې په اساس نه کولی شو چې زده کوونکي وهڅېږي لا تشویق شي. د اخیستل شوي ازموینې د نتایجو په اعلان سره د مشال خصوصي عالي لیسې زده کوونکو لومړی، د بهیر خصوصي عالي لیسې زده کوونکو دوهم او د پاچاخان خصوصي عالي لیسې زده کوونکو دریم مقام خپل کړ او زده کوونکي د داسې تعلیمي سیالیو د لا زیاتېدو غوښتنه کوي. دغه ډول سیالۍ مهمې دي د هر زده کوونکي لپاره، ځکه دوی وړاندې کانکور لري. د کانکور لپاره دغه سیالۍ موږ ډېرې خیاڅوو. یو ښه ګام دی او په راتلونکي کې هم له اړوندو مسؤلینو څخه غوښتنه کوو تر څو دا ډول سیالۍ په پراخه کچه هر ولسوالۍ ته وغځوي. دا سیالۍ زده کوونکو په ذهن باندې ډېره ښه اغېزه لري، ځکه چې دا 13 ورځې بعد جریمه انتخابونه راځي. دې ته زموږ مطالعې او ذهنونه ډېر قوي شول او د کانکور کې هم زموږ سره دغه مهم رول لري. د معلوماتو له مخې په اسماعیل خیل او ماندوزی ولسوالۍ کې ټوټل 50 دولتي او خصوصي ښوونځي فعال دي چې ابتدایه، متوسطه او لیسې پکې شامل دي.